د حضرت ابو عبیده بن جراح ملي دفاع پوهنتون کې د 350 تنه محصلینو د عسکرۍ لوړې مراسم ترسره شول. د ملي دفاع وزارت اړوند د حضرت ابو عبیده بن جراح ملي دفاع پوهنتون کې د 350 تنو محصلینو له لوري د تعلیماتو پرسونل مرستیال الحاج مولوي باز محمد حمیدي، د یاد پوهنتون قومندان مولوي محمد هاشم حذیفه او ګڼ شمېر مسؤلینو په حضور کې د عسکرۍ لوړې مراسم ترسره شول. مسؤلینو په خپلو ویناو کې یاد محصلین خپل مسؤلیت ته متوجه کړل او د عسکرۍ لوړې په هکله یې ارزښتناکې خبرې وکړې او زیاته یې کړله چې د اسلامي امارت په لیکو کې تاسو د دین او هیواد ساتنې دفاعي ځواک یاست. په خپل عهد باندې محکم اوسئ، په ټولو چارو کې الله جل جلاله حاضر وګڼئ او خپل عزم مقوي کړئ. همداراز یاد محصلین د اسلامي ملي ارزښتونو، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ته په هر ډول حالاتو کې د شخصي منافعو په وړاندې د ترجیح ورکولو ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې خپل مسؤلیتونه به په رښتیني ډول اجرا کوي. بلخوا له ایران نږدې 2000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼې په یو لیکلي بیان کې ویلي چې د روانې لومړۍ میاشتې په لومړۍ نیټه شاوخوا 2000 افغان کډوال له ایران راستانه شوي. په دغه کډوالو کې یو شمېر یې د ایران له لوري په زور او یو شمېر نور یې بیا په خپله خوښه افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه وزارت وایي چې یاد کډوال د اسلام کلا له لارې هیواد ته راغلي چې له ډلې یې 341 تنه زیانمنونکي د کډوالۍ نړیوال سازمان ته د مرستو لپاره هم ورپېژندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې هر ورځ له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران زرګونه افغان کډوال راایستل کیږي. دا کډوالو چارو نړیوالو ادارو کې څه هم د افغان کډوالو پر وړاندې د ګاونډیو هیوادونو دا پرېکړه بار بار غندلې، خو پاکستاني چارواکو په دې ټینګار کړی چې دوی غیر قانوني افغان کډوالو ته نور د اوسېدو اجازه نه ورکوي.